غزني ښار کې د وطني بخاریو پلورونکي وایي د هوا په سړېدو سره یې کاروبار ښه شوی. دوی وایي د خپلو صنعتکارانو په لاس جوړ شوي تولیدات یې ښه بازار لري. حالی که از خاطری که سنگ زغال آمده بخاری‌ها رو که میاریم اینجا بخاری‌های وطنی یا خیلی خوب کارآمد داره، خیلی مصرفشون کمه، تکلیفشون کمه، از خاطر اینکه یعنی شریای وطنی خوبیش است، خوب کارآمد داره. بخاری وطنی هیچ کدام انشالله کدام مشکل امروی ترکی تفاوتی ندارن. از مردم ما می تقاضا داریم که بخاری وطنی سر بخاری وطنی انشالله هم اعتبار کنن و هم خریدشان از ترکی نسبت به ترکی بخاری وطنی انشالله بخرن که باعث ترقی و پیشرفت کشور خود ما بشه. بلخوا غزني ښار کې یو شمېر هغه کسان چې د بخاریو په پیر پسې راغلي وایي د وطني صنعتکارانو په لاس جوړ شوي وسایل ورته په بیه ارزانه تمامیږي، ځکه یې اخیستلو ته زړه ښه کوي. ما بخاری میخریم، بخاریایی که وطنی از وطن خود، محصولات وطن خود مایه و کیفیتش هم به نظر خوبتر معلوم میشه. هم تولیدات وطن بالا موره، هم اقتصاد ما بالا موره، هم به نرخ مناسب است. وطنیش استفاده از ذکر دام آخیستی ده و آخیستیم ده کار میکنیم هم په قیمت که مثلا برابر دی، مناسب قیمت دی او هم کار کردیم ډیر بهتر نه دی او ښه کیفیت لري. غزني کې صنعتکاران او حلبي سازان وایي د دوی په لاس دا وسایل تر نورو کلک په بیه ارزانه. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په لاس جوړ شوو وسایلو ته دې بازار موندنه وکړي. محمد یعقوب شرافت، افغانستان ملي تلویزیون، غزنی.